سیلاب راغلی د موږ کورونه کول ړنګ شو. क्या हालात है आपके गांव के? गांव के हालात बहुत ख़राब है। आगे ये जो बस्ती है ना सारी लू से सारी ख़त्म हो गई। ये سیلاب انتهایی زیات تباہی کړې ده. تاسو کسان راغلي دي ته تاسو ډېره مهرباني چې دغه موږ ته دا امداد راغلی. دلته تقریبا 200 نه واخله تر 300 پورې کورونه غونډ ملامت شوي دي، ناستې مکمل په مځکو ناستې. ملګرو اوس موږ په لاره روان یو د ټانک ډیخان منځ کوم د کلاشای ورته وایي اکثره بیا ایریا ده اټل ورته وایي. نو هلته تقریبا 2000 فیملیز دي چې هغه متاثر شوي دي. نو هغه لپاره موږ اوس ملګري د این لپاره موږ د خوراک شاکو ورسره چې کوم د دوی ضرورت سامان دی هم راخستی ده. نو انشاءالله موږ اوس لږ ساعت کې به دوی ته ورورسو. क्या हालात है आपके गांव के? गांव के हालात बहुत ख़राब है। आगे ये जो बस्ती है ना सारी लू से सारी ख़त्म हो गई। ये सामने देखो ये तंबू भी लगे हुए हैं। इधर जो लोग हैं ना इधर नहर पे पड़े हैं। खाना पीना कितने अरसे से नहीं पहुंच रहा है यहाँ पे? 2 दिन से 3 दिन से हुए हैं। ये सामान भी आया है इधर। अब अभी आप लोगों को और ज़रूरियात है? जी हाँ और ज़रूरत भी है। ये आप देखें ना ये इधर सामने जो सारे इसका कोई चीज़ भी नहीं बची। अपने गन्नम भी चली गए हैं, थाएँ भी चली गए हैं, कोई चीज़ भी नहीं बची हमारी। ठीक हो। سیلاب انتهایی زیات تباہی کړې ده. دلته چې موږ کوم ځای ولاړ یو دا د کلاچي نه مخکې اټل شریف دلته یو ځای دی او دلته تقریبا 200 نه واخله تر 300 پورې کورونه غونډ ملامت شوي دي، ناستې مکمل په مځکو ناستې. او دلته د حیرانۍ دا خبره ده چې دلته تر اوسه پورې د حکومتي نماینده او نه تر اوسه پورې داسې واکدار واکمن خلک نه دي راغلي چې دوی ته څه تسلي ورکړي وي. او دا د انتهایی د شرم خبره ده د سول انتظامیې دپاره او دلته چې کوم حکومتي نمایندګان دي د دوی دپاره دا ډېره زیاته د شرم خبره ده. خو نن موږ راغلي یو د پښتون تحفظ مومنټ ملګري. موږ د خپل چې کوم د وس مطابق کومه مرسته له دوی سره کولی شوه هغه مالي مرسته هم د سره وکړله. دلته سامان هم ورته راوړی د کانې پینې او نور چې د ژوند کوم د ضروریات سامانونه دي هغه هم ورته راوړو. دوی دا مطالبه کوي دا خلک چې د موږ چې کوم دا نقصانونه سوي دي د ازادي وسي او چې کوم حکومتي نمایندګان دي یا کوم واکدار واکمن خلک دي اج رش په دې باندې اکشن واخلي او رای دي سي او دا چې کومه مسالې دي دا دوی حل کړي. دا ګوره موږ غریبان خلک یو، توفان راغلی، باران سیلاب راغلی، د موږ کورونه کول ړنګ شو. دا تاسو ورئیسئ د تاسو کسان راغلي دي ته تاسو ډېره مهرباني چې دغه موږ ته دا امداد راغلی. موږ غریبان خلک یو، ورته چوک په نیرو پراته دي له کورو در په دره یو. دا د موږ یو شی نسته. موږ سره تاسو خلکو تعاون وکړئ. موږ ډېر په بد حالت کې نن پراته یو. پښتانه خلک یو اټل شریف سے دا د اټل شریف خبره ده. تاسو دا مهرباني وکړئ له موږ سره تعاون وکړئ. دا لاشه ده چې دا کسان موږ ته راغله دا حالت یې ولیدی. تاسو وراتلای شئ دا 300 کورونه دا کول ړنګ پراته دي. څوک چرې غریبان څوک چرې